روح المانی دلته یوه خبر کړي ملایکه خو په اصلي صورت لیدل کیږي که نه ملکه په اصلي صورت لیدل کیږي جبریل علیه السلام په اصلي صورت نبی علیه السلام لیدلی که اوس طالبانو پیری په خپل صورت لیدل کیږي اصلي صورت باندې دا پیریان خو چې موږ وینو دا خو په نورو صورتونو دوی ځانونه جوړي په اصلي صورت پیری لیدل کیږي که نه امام شافعي صاحب له دغه آیات نه استدلال کړی وي که چا ویلې چې ما پیری په خپل صورت ولیده وایي دا کافر دی امام شافعي صاحب ځکه ګوره انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم تاسې نسئ لیدلی په اصلي صورت یې نسئ لیدلی په طالبانو روح المانی چې بیا کوم تحقیق کړی روح المانی طالبانو هم ډېر ښه ملا چې طالبانو په اسانه د خلکو په کوپر باندې فتوا نه کوي ای طالبانو ورونو طالبانو ورونو بیا کله چې دی چې کوم تحقیق دلته کوي دی وایي چې کوپر نه ده دا هېڅ کوپر نه ده چې یو سړی پیری په خپل صورت ویني خو اما ممکنه ده دی وایي ممکن هم ده چې پیری سړی په خپل صورت وایي منقوله ده راته ویښیې وایي یاره منقوله به څه درته وایم چېرته مې نه ده لیدلې په حدیثو قرآن دلایلو کې چې سړی وایي چې ما پیری مې لیدلی دا صحیح ده خو چې په اصلي صورتو کې متطور صورتو اوس طالبانو صحابه ول پیریان صحابه ول نمونه است طالبانو عمرو ابن جابر سراق الاصابه فی تمیز الصحابه کې چې کله د صحابو طبقات راوړي ابن حجر پیریان صحابو نمونه هم راوړي پکې خو طالبانو دا نه ده ثابته چې دا په اصلي صورت لیدل کېدل کوم په متطورو صورتونو باندې ول لنډې دا روح المانی وایي کفر نه ده واذا فعلوا لومبی مې درته ویلي طالبانو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کله چې وکړي دوی فاحش کار قالوا وجدنا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مونږ پیدا کړي په دې باندې پلرونه والله امرنا بها مونږ ته الله په دې امر کړی ته ورته وایه ان الله لا یأمرکم الله امر نه کوي تاسې ته بالفحشاء اتقولون علی الله ایا تاسې وایئ په الله ما هغه شی چې تاسې علم نه لرئ چې دوی